سلامونه. راځو نن په اکسل کې یو داسې مهم فنکشن باندې کار درته کوم، په یو داسې مثال کار درته کوم چې تاسو به په ډیره ځایونو کې په درد خوري او ډیری خلک داسې نه پوهیږي پرې. راځو مثال ګورو چې څنګه مثال ده. مطمئن یم چې دا ویډیو به مو خوښه شي او دا فرمول او فنکشن به مو په ډیرو ځایونو کې په درد وخوړل شي. که راځو فرض مثال موږ سره داسې ډیټا ده احمد ولی خان احمد عمر 25 همداسې ولی 10. راځم اوس داسې کوم، زه غواړم معلوم کم له سیما سره له 10 هغه نفر تعداد معلوم کم چې له 10 وړکي دي او له 20 غټ دي. له 10 وړکي له 20 غټ یا له 40 وړکي له 10 غټ، یا یو شرط ورکوو، دوه شرط ورکوو. نو هغې لپاره به راسو مساوي ولیکو کاونټ اف اس، یو کاونټ اف ده یو کاونټ اف اس ده. نو راځم کاونټ اف کې موږ یو شرط ورکولی سو، موږ داسې ورته وایو چې له 10 نه غټ یا له 20 نه وړکي، نو یو شرط ورکولی سو. او کاونټ اف اس کې موږ کولی سو څو شرطونه ورکو. راځم اول کاونټ اف نه کاروم درته، اول مستقیما خپل موضوع ته راځم، یا اول به تاسې کاونټ اف کار کوم، بیا هغې نه بعد خپل موضوع ته راځم. نو کاونټ اف ساحه به ورته انتخاب کو. ګورې اول موږ سره رینج غواړي ساحه، دا د ساحه مې ورته انتخاب کړه کاما. اوس به موږ شرط ورکو، شرط په ډبل کوډیشن کې ورکو. زه ورته وایم لوی له 1300، بیرته به ډبل کوډیشن بند کړو. نو ما ورته په دغه ساحه کې لوی له 1300 وایي 2 دانې دي. بیا ورته راځم ورته وایم مساوي کاونټ اف قوس خلاص، شرط ساحه به انتخاب کو، ساحه مې انتخاب کړ کاما. اوس ډبل کوډیشن کې ورته وایم کوچنی له 20، کوچنی له 20. نو بیا به ډبل کوډیشن بیرته بند کو، انټر، وایي 1 دانه ده. که زه ورته وایم دا خپله 20 هم ورسره معلوم کړه، نو دلته به مساوي ورسره واچو. نو مساوي واچو، نو 20 به موږ سره شمار کړو. که دلته 20 مثلا اضافه کړم، ګوره دا ډایرکټ وسو. ښه، دا اوس موږ موضوع نه ده. اوس راځم داسې کوو څنګه 2 شرطه ورکو. زه ورته وایم له 13 وړکي له 20 غټ، یا له 25 وړکي له 20 غټ، یا 25 نه وړکي له 15 غټ. نو څو شرطه ورکو مساوي. نو دلته به ولیکو کاونټ اف اس، کاونټ اف اس مې ورکه، داسې کاونټ اف اس قوس خلاص. اوس به ساحه ورته انتخاب کړو، ساحه مې انتخاب کړه کاما. اوس به شرط ورکو، شرط داسې ورکوم کوچني له 1300، بیا ډبل کوډیشن بند، بیا کاما، بیا ساحه ورته انتخابوم. همدې ساحه کې کاما لوی له 20. نو ګورئ کاونټ اف اس ساحه، بیا کاما شرط مې ورکو کوچنی له 1300، بیا کاما ساحه لوی له 20. 2 شرطه سو، وایي 1 نفر ده. نو که زه راسم دلته مثلا 28 ورکم، هغه به 2 سي. که دا 13 مثلا 29 کم، نو دا به 3 سي. نو موږ ته به ډایرکټ موږ ته هغه نفر پیدا کړ چې له 1300 کوچني دي او له 20 غټ دي، دا دې موږ ته پیدا کړ. نو بیا راځم بل مثال تاسو درکوم. ښه، بل مثال به موږ داسې ورکو. زه ورته وایم په دغه لیست کې ما ته هغه انجینرانو تعداد معلوم کا چې عمر یې له 20 نه غټ وي، عمر یې له 20 نه چې غټ وي. اوس راځم مساوي ولیکو کاونټ اف اس، تعداد چې موږ ورکوو، تعداد چې موږ ورکوو، نو دلته به کاونټ لیکو، کاونټ اف اس. په دې لپاره چې موږ څو شرطه ورکوو. نو زه ورته وایم په دغه ساحه کې، صحیح ده، په دغه ساحه کې چې کوم موږ سره انجینر ده، انجینر ده، او بیا کاما. په دې ساحه کې چې موږ سره کم انجینر ده، بیا کاما. په دغه ساحه کې چې موږ سره کم، دا ساحه مې انتخاب کړه، بیا کاما. ورته وایم لوی له 20، لوی له 20. نو ما ته وایي په هغه دغه ساحه کې انجینر، او د همدې ساحې دغه ساحې موږ سره لوی له 20، دا موږ سره معلوم کړي. نو ګورئ 0. نو انجینر وایي عمر یې لوی له 20،
نسته ده. نو ولې نسته؟ دلته خو انجینر وو لوی له شلو. نو په دې ساحه کې انجینر ښه که زه دلته راسم که تاسې وګورئ فورمول کې هېڅ غلطي نشته. دا انجینر ما لیکلی دا به انجینر کم زه داسې انجینر ګورئ یو سو ډایرکټ ښه. نو فورمول کې غلطي نه وه. فورمول باید دا انجینر تاسې ټول یو رقم لیکلی. نو زه اوس وایم نه ما ته هغه ډاکټرانو تعداد معلوم که چې عمر یې له 25 نه غټ وي. هغه ډاکټر چې عمر یې 25 نه غټ وي تعداد مساوي کاونټ اف اس او صاحب ورته انتخاب کو. دوه شرط ورکو ورته هغه په دې کې د چا عمر معلوم کا؟ د ډاکټر. بیا کاما بل شرط چې دا ورته هم دغه په دغه ساحه کې عمر یې لوی له 25 نه. انټر وای 3 نفره دي. څو نفره دي؟ 3 نفره دي. نو دا و د دې فورمول کار او خدای وکړي ستاسې پوه سوي واوسئ. دا مو زده کړې مثلا د 25 نه غټ 10 د نوړکي او 2 ساحې دا رقم شرطونه مو زده کړه. چینل سبسکرایب کړئ در سره او د ټولو ویډیوګانو لپاره سترګو مخکې له مخکې تاسو خبر شئ.